ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو خلک چې نښه ولي ګوري ورته خلک چې نښه ولي ګوري ورته او تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو ستاسو ورور او ستاسو ملګری او ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم او په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه خپرونه کې یو میلمنه ناستې کوي چې هیڅ د تعارف محتاجه نه ده نو مینوالو وخت مو نه اخلم راځئ چې محترمې ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو ډېر محترمې اسماء اخلاص تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم السلام علیکم زما نوم اسماء اخلاص دی څنګه چې صالح نادان خبرو که چې پیژنګلو لږ ډېر سیوا ده پیژني ملګري نو اسماء اخلاص زما نامه ده او بیسیکلي د ملکنډ سره تعلق ساتم او دا وخت د اباسین صاحب شاګرد یم په اسلامیه کالج کې د پښتو په بخش کې زده کړه کوم ډېره ښه ده مینوال به دغه تمه لري چې موږ به د اسماء اخلاص خور نه خوندور شعرونه اورو نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړي ډېره زیاته مننه کومه د غزل نه وړاندې یو شعر ډالۍ کوم چې داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي هغه څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي نو غزل ډالۍ کوم چې ته چې د نورو سره ځې په مازدیګر څه کوم ته چې د نورو سره ځې په مازدیګر څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم ته چې د نورو سره ځې په مازدیګر څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم او چې په دروغه باندې وایي چې تر مرګه ستایم ملګرو ووایې په دا رنګ دلبر څه کوم او خپل ځان دې رانه وست په کار د پښتونخوا د خلقو مړه زه ستا په قابلیت او په هنر څه کوم خپل ځان دې رانه وست په کار د پښتونخوا د خلقو مړه زه ستا په قابلیت او په هنر څه کوم او ته چې راوګورې په ما باندې احسان مه کوه ته چې راوګورې په ما باندې احسان مه کوه ته د فریب نظر کوې په دا نظر څه کوم او مقطع دی چې مال دې ذهن فکر خیال مال دې پوهه راکړه چې الوتې نشم اخلاص نو په وزر څه کوم ډېره زیاته مننه خوشحاله شم ډېر ښه ډېر الله اسماء اخلاص خور ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې خپل قیمتي وخت نه وخت راویسترو موږ سره په دغه مرکه کې ناستې وکړو ډېره زیاته مننه ستاسو هم چې ماله مو دومره وخت راکړو بس په اخره کې مینوالو ته یو پیغام لرم چې خپل ځان وپېژنئ خپل ځان د خپله هم په خپل ځان په کار راولئ او د پښتونخوا د خلکو هم په کار راشئ ډېره زیاته مننه خوشحاله شم ستاسو نه هم مننه کوم مینوالو دغه په نننۍ خپرونه کې را سره ډېره محترمه اسماء اخلاص خور چې تاسو ترېنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومند له ورکړې اجازت د لوی الله په امان